با نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و شبتان بخیر بیننده های عزیز و دوستداران برنامه مهمان و میزبان. امیدوارم صحت و سلامت باشین. بیننده های عزیز، قسم که شما هم میفهمین ما هر هفته مهماندار می باشیم و این هفته هم یک مهمان و یک شخصیت عالی را با خود در برنامه داریم که سخنگوی وزارت امر بالمعروف محمد صادق عاکف است. با ما مهاجر صاحب سلام، خوب هستین؟ و سلام و رحمت الله، خیر. الحمدلله، شکر. شما خوب هستی؟ تشکر، سلامت باشین، بخیر باشین. چطور میگذره کاروبار، چطور میگذره؟ تا فعلا خو الحمدلله از خدا راضی هستم. خداوند از خداوند میخوایم که او هم راضی باشه. بیشک بیشک. اگر راضی باشین که سر سوالا بریم، سوالا رو هم پرسان بکنیم. بسیار خوب. این سوال اول امی که از زمان جمهوریت تا امارت چی فرقای د دموکراسی آمده؟ فرقونه واضح دي ډیر. مخکې له امارت څخه څو ورځې وړاندې په یوه رسنۍ کې یو نوم یې نه اخلم، ما ته یې ویلې چې د جمهوریت په وخت کې د بشر حقوق خوندي وو دلته، او تعلیم وو، د ښځو لپاره کار وو. ما ورته ویلې کوم د بشر حقوق؟ هغه د بشر حقوق چې په چاپو کې د میرمنو په وړاندې د هغوی زامن په سپی خوړل کېدل، او که هغه د بشر حقوق چې په چاپو کې زموږ ځوانان وژل کېدل او زموږ میندې وژل کېدې، زموږ خویندې وژل کېدې، زموږ ماشومان وژل کېدل، او که هغه د بشر حقوق چې د ناوې په وړاندې به یې د هغې د تازه د ژوند ملګری ورته واژه، او که د ښځو لپاره هغه کار چې په کور دننه او بیرونی رسنیو ټولو دا ویل چې ښځې چیرته هم مقرریږي هغوی څخه ناوړه غوښتنې کیږي. دا د ښځو خپله خبرې هم وې چې هغوی هم ویل چې موږ نه د مقررۍ په بدل کې ناروا غوښتنې کیږي. او که هغه د ښځو حقوق چې د هغې خاوند به د اردو په لیکو کې یا د امنیت په لیکو کې یا د پولیسو په لیکو کې ووژل شو، سبا به بیرته چې هغې ته امتیاز ورکول کېده هغه به هم د جنسي غوښتنو په مطلب کې په بدل کې هغه حقوقو. نو اوس بیا وایم چې د جمهوریت او د امارت تر مابین واضح توپیر شته. پخوا دلته زموږ خویندې په لارو کې ځورول کېدې، زموږ ځوانان ورځ تر بلې په مخدره توکو عادت کېدل، اوس یې مخنیوی کېږي. زموږ ځوانان ورځ تر بلې د فحاشۍ لور ته هڅول کېدل، برنامې ورته جوړېدې، اوس یې مخنیوی کېږي. او تر دې پورې چې زموږ په کورنیو کې مداخلې کېدې، هڅه کېدله چې څه ډول دلته دغه خانوادګي سیستم ختم کړي، لکه د غرب په رقم باندې چې هلته فامیلي سیستم نشته. چا چې وغوښتل چې له چا سره یې ملګرتیا جوړه کړه، له هغه سره اوسېږي. ډېر وخت داسې چې یو چا نه 2-3 اولاده د یو سړي له یوې ښځې نه هم واده یې نه وي سره کړی، همداسې سره اوسېږي. نو وا میخواست که امی سیستم فامیلی در افغانستان از بین بره، زیرا که فعلا که ما میبینم و اسلام چقدر که اهمیت داده به مادر، به زن، به شوهر، به بچه، در هیچ دینی نیست. و میفهمه وقتی که سیستم فامیلی جور باشه هیچ کس نمیتونه که سر مسلمان ها پروژه های خود تطبیق کنه و بسیار تغییر آمده. آها، بسیار خوب. اگه یک تعریف از دموکراسی را با ما بکنین که از دید شما یک دموکراسی چی چیز را میگن؟ دوی د دموکراسی تعریف دا کوي چې د خلکو حکومت په خلکو باندې، خو نه داسې نه ده، بلکې زه داسې ویلی شم چې په دغه نامو باندې د خلکو تسخیرول، استعمار ته لاره جوړول او د خلکو خاموشه کول، او بلکې خلک د خدای له دین څخه بېلارې کولو مهمه لار هغه دموکراسی ده. آها، بسیار خوب. و بر فعلا هم که از وزارت امر بالمعروف سر حجاب زیاد تاکید داشت و مردم ما بعضا آواز انداخته بود که فقط میگه همگی باید چادری کنه
از قشر اوناست. و تعریف شما از حجاب چیست؟ آیا شما هم یک امر داده بودین که آیا باید همه چادری بکنه؟ نه خیر، تعریف حجاب واضح است و در فرمان حجاب هم آمده بود. در فرمان حجاب گفته شده بود که چادری حجاب است. امی حجاب سیاه که اکثر رنگش سیاه است، حجاب عربی پیش می گفت آل تقریبا در تمام جهان زنهای مسلمان از امو حجاب زیاد استفاده میکنه. رنگش مهم نیست که سیاه باشه، او حجاب است. چادر کلان که در اطراف ما و شما در ولایات، در قریجات، خصوصا در قریه های دورتر از شهر، اوجا چادر کلان خواهرای ما و شما استفاده میکنه به خاطر حجاب. و هم حجاب است. امی حجاب عربی هم حجاب است. امی چادری و برقه هم حجاب است. اگر یک خواهر غیر از امی سه یک چیز دیگه برای خود جور میکنه خاطر حجاب که تعریف حجاب سرش صادق باشه، و حجاب است. من نمیگم که یک خواست شخصی یا وزارت امر معروف یا خواست شخصی یا امارت اسلامی یا خواست شخصی خدا نکنه سر خانم سر خواهرای ما شما تطبیق میکنه، و نیست. بلکه چیزی که قرآن شریعت برش حجاب گفته اما حجاب است. تعریف حجاب در شریعت واضح است. حجاب چیزی است که باریک نباشه، تنگ و چسب نباشه، مزین و معطر نباشه، مشابه به لباس کفار نباشه. و امی تعریف حجاب است. حجاب یک چیزی نو نیست که ما سر خواهرای مسلمان خود تطبیق میکنم. آها، بسیار خوب. و اگر یک نظر شما رو داشته باشین که قبل از اینکه امارت اسلامی بیایه و حکومت به دست بگیره چند فیصد حجاب مراعات میشد در افغانستان، بخصوص در کابل؟ در فرمان حجاب بسیار واضح آمده که 99% پیش هم در افغانستان حجاب تطبیق بود و خواهرای مسلمان ما و شما طور همراه احکام اسلامی محبت داره و تطبیقش میکنه در زندگی خود، طوری که جوانای ما و شما همراه اسلام، همراه دین، همراه شریعت محبت داره. و شما واضح معلوم است که جوانای افغان در مقابل اشغالگرا استشهادی کرد و آماده شد به استشهادی. به همین طور ما در صف استشهادی خواهرها هم دارم. خواهرای مسلمان افغان هم سر خارجه استشهادی کرد. یعنی بود آدم که خواهرها هم استشهادی خدا بکنه؟ ما گفتم که کرده بود. بله. در کابل شما هم از امو وقت از رسانه ها شاید شنیده باشی که در از خواهرها هم بود که استشهادی سر علیه اشغالگرا کرد. و شما امی هم استشهادی بود که در یک خانه برای یک مجاهد نان میداد، شوب میداد و هر چیزش امو خواهر برش نان برابر میکرد، آب برش برابر میکرد و به خانواده خود نمیگفت که چرا شما مجاهدین به خانه میاری، اگر بمبار شوه من کشته میشم، بچای من کشته میشه، توم کشته میشی، امرای مجاهدین. همین استشهادی بود. خطر در گردن میگرفت و هیچ حراس نداشت از امی استشهادی بود. خواهرای مسلمان ما شما امرای احکام شرعی بسیار محبت داره و در زندگی خود استقبالش میکنه که تطبیق شود. پیلن هم بود، اما طبعا 20 سال اشغال بود. اشغالگرا کوشش کرده بود از طرف رسانه ها و میدیا و از طرف دیگه پروژه ها و پیسه مصرف میکرد و از غربت افغان ها استفاده میکرد. یک بخش ضرور تاثیر کرده بود. خب ما مخکې ویلې چې افغانان الحمدلله اسلام سره ډیره مینه لري، زموږ خویندو هم ډیر اثر نه پکړي د غرب پروژو.
مهم. و یک دلیل دیگه هم هست که با وجود آمدن امارت اسلامی اولین کاری که شد وزارت امر بالمعروف ساخته شد و وزارت امور زنان فکر کنم که بود فسخ شد. این چی باعث شده که تیه کار باید شود؟ دا چې په یو اسلامي نظام کې د امر بالمعروف نهی عن المنکر اداره ضروري وي. بغیر له دې ادارې څخه یو نظام اسلامي نظام نشي بلل کېدلی. په اسلامي نظام کې یي دوه شیان، یو محاکم باید چې په اسلامي طریقه وي، یو امر بالمعروف. هغه وخت کې چې کله دا دواړه یې هغه ته موږ اسلامي نظام ویلی شو. او دا یو نوی شی نه ده، بلکې په تیرو اسلامي خلافتونو کې موږ د دې لپاره مثال لرو. او دا چې په تیرو 100 کالو کې ولې نه و، غرب خو راغلی د دې لپاره و چې دلته زموږ د دیني احکامو خلاف پروژې په کار واچي. د دې لپاره خو نه راغلی چې دلته دیني احکام تطبیق شي. نو هغوی خو نه غوښتې. خو تاسو ته به معلوم وي چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په پارلمان کې ځینو وکیلانو دا وغوښتل چې د امر بالمعروف په نامه باندې باید یوه اداره وي. کله چې هغوی له ځینو کړنو څخه ستړي شول او له ځینو پروژو له ځینو نارواو څخه ستړي شول، هغوی هم دا ویل چې باید د امر بالمعروف په نوم باندې یوه اداره موږ ولرو. خو چونکې هغه وخت کې هغوی د خپلې خوښې نه و. تاسې به اورېدلي د 40 کاله په توپان کې د عبدالکریم خرم کتاب د غالبا چې هغه لیکلي دي چې کله وایي ما دلته په افغانستان کې په وخت چې زه د اطلاعات فرهنګ وزیر وم او د سریالونو معنا مې وکړله چې کله امریکا ته لاړم اوله پوښتنه دا رانه وسوله چې تا ولې سریالونه بند کړي. نو هغوی خپل واک نه درلودو، نه شوه جوړولی د امر بالمعروف په نامه باندې، کنه په هغه وخت کې هم د ضرورت احساس کېده. آها بسیار خوب. یک سوال ما هم بود امی که چرا در زمان جمهوریت وزارت امر بالمعروف نبود که جوابش پیش از پیش گرفتیم ما. و بر فعلا اگر بگوین که تمامی کارمندان وزارت امر بالمعروف مجاهدین است؟ زموږ د وزارت کارمندان کوم چې محتسبین دي هغه علما دي. شرط ورته دا ده چې فاضل عالم به وي، ځکه چې هغه څوک باید د امر بالمعروف نهی عن المنکر وکړي چې یو وارې خپله معروف او منکر وپېژني او هغه د داعي صفات هم وپېژني چې داعي باید صبر ولري، داعي باید تقوا ولري. د داعي لپاره چې کوم صفات دي، داعي باید علم ولري، داعي باید په حکمت پوهیږي، داعي باید په مصلحت پوهیږي، داعي باید توهین د یو چا باندې پوهیږي، داعي د یو چا په عزت و اکرام باندې پوهیږي، تکریم باندې پوهیږي. دا ټول باید ورته معلوم وي او دا په وخت کېدلی شي چې کله عالم وي. نو د محتسب لپاره زموږ شرط دا ده چې فاضل عالم وي. باقي په نورو برخو کې اداري کارونو کې هغو سره موږ آن د تیرې ادارې د ښځو چارو وزارت چې کوم یو د هغه نارینه ټول کارمندان همدا اوس له موږ سره په وزارت کې کار کوي. یعنی در وزارت امر بالمعروف فعلا خانم‌ها هم کار میکنن؟ نارینه کوم کارمندان چې وو، ښځینه نه، هغوی ټول کار کوي له موږ سره او ښځینهو ته هم اسلامي امارت معاش ورکوي. که څه هم تر اوسه پورې په کور ناستې دي، د کار زمینه نه ورته برابره شوې، خو ټولو ته معاش ورکوي. آها بسیار خوب. و در اوایل میدیدیم که کارمندان وزارت امر بالمعروف با چپنهای سفید در بازارها دیده میشد که بعضی از اشخاص نصیحت میکردند، بسیار با آرامی و بسیار با خلق خوب نصیحت میکردند و بر فعلا دیده نمیشه یا کم شده یا این دیده نمیشه. این دلیلش چیست؟ آیا مردم خود در چهار شوکات برابر کردن؟ اوس هم شته، خو چونکې هغه د دوی مصروفیات فرق لري. کله بازار ته راوځي، کله یو جومات ته ځي، کله یو ښوونځي ته ځي، مکتب ته ځي، کله یو پوهنتون ته ځي، کله یو عامه ځای ته ځي. الحمدلله موږ په یوازې په کابل ښار کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د محتسبینو په دعوت سره له 100 نه زیات جوماتونه یوازې په مارکیټونو کې جوړ شوي چې دا غټه لاسته راوړنه ده. داسې نه چې دوی په زور پې جوړه کړي، یعنی دوی دعوت د دوی د توصیو له امله خلک خپله دا ضروري ګڼلی چې موږ په یو مارکیټ کې اوسېږو، خو د مانځه لپاره چې په خپل دکان کې مونځ کوو، ټول به هلته په یو ځای کې را جمع سو، په جمع باندې به وکړو. چونکې د تنام مانځه او د جمع د لمانځه 28 درجې فرق ده. یو حدیث کې 25 راځي، یو حدیث کې 28 راځي، چې تنال لمونځ او د جمع د لمانځه تر مابین د جمع لمونځ 28 درجې په تنال لمانځه باندې زیات ثواب لري. نو هغې لپاره خلکو خپله دا درک کړې ده چې باید په جمع باندې لمونځ وکړو. نو له 100 نه زیات مسجدونه په کابل ښار کې په مارکیټونو کې همدا اوس جوړ شوي دي. دا یوه ښه لاسته راوړنه ده
او خلکو ته د توصیو کې مثلا پخوا که حجاب نه و، اوس الحمدلله له رسنیو له لارې، د مساجدو له لارې، د ټولنیز سوشل میډیا له لارې موږ هڅه کړې ده چې خویندو ته د حجاب اهمیت وښیو، د حجاب ضرورت ورته وښیو، د حجاب ګټې ورته بیان کړو. نو هغوی خپله دا درک کړې ده چې اوس تر ډېره حده حجاب مراعت کېږي. واجد صاحب، با آمدن امارت اسلامی کمپاین حجاب هم آغاز شد و دیگر مردم چقدر همکاری و کمک کردن؟ موږ په عامه ځایونو کې بینر ولګول، په دوکانونو باندې، په موټرو باندې سټیکر مو ولګول، لیکنې مو وکړل یو ځای بل ځای، خلکو هم ترې استقبال وکړ، تر دې پورې چې ځینو ځایونو کې زموږ بادیانته هیوادوالو او هغه بادرک او با احساسه هیوادوالو خپله بینرونه جوړ کړل او ویې لګول. نو د خلکو هم ښه همکاري وه په دې کې، او موږ هم خلکو ته هغه وضاحت ورکړ تر څو یو څوک تیریږي په یو بینر باندې سترګې لګیږي، حتما چې لس وارې پې تېر شي اثر پې کوي، نو له هغه څخه یو تصور اخلي. او په هغه کې اکثره داسې شیان وو چې یا به د قرآن ژباړه وه، د قرآن کریم د یو آیات، او یا به د یو حدیث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دغه د حدیث ژباړه وه، او یا به د یو عالم قول و، هغه مو راخیستي دي. نو هغه طبعا په یو مسلمان باندې داسې اقوال ډېر تاثیر کوي، نو ډېر اثر یې کړی او خلکو هم په دې کې ښه همکاري وکړه. اگر از موترهای شهری بگوییم که گفته می شد که وزارت امر بالمعروف فرمان داده که خانم ها باید که استاده نباشند، ای آیا فرمان وزارت امر بالمعروف بود؟ دا په افغان ټولنه کې ښځه خو څه کوي چې یو مشر سړی راشي، که یو ځوان په چوکۍ باندې ناست دی، طبعا خپله ورته درېږي او اجی ورته پرېږدي. خو چې یو ښځینه راشي او هغه موټر ته راوخیږي د غټو شهري ملي بسونو ته، نو که یو څوک ناست وي ان که سپین ږیری هم وي هغه ورته جګیږي. نو داسې فرمان زموږ لوري څه نه ده صادر شوی، خو زموږ ټولنه کې ښځو ته په احترام باندې داسې څه نه ترسره کېږي چې یو ځوان دی ناست دی په چوکۍ باندې او ښځه دی ولاړه. یعنی فرمان از وزارت امر بالمعروف نبود؟ خیر نبود. بسیار خوب. و این فرمان چطور از وزارت امر بالمعروف بود که خانم ها به ادارات دولتی باید کار نکنند؟ نه داسې نه ده. همدا اوس په ډېرو دولتي ادارو کې کار کوي، په صحت وزارت کې، په معارف وزارت کې، په مالیې وزارت کې، په هوانوردی وزارت کې، په کورنۍ چارو وزارت کې، په ډېرو وزارتونو کې همدا اوس ښځینه کار کوي. در بعض وزارت ها که کار نمیکنه، برای اینا هم کدام پلان دارین؟ ما در این باره چیز گفته نمیتونم، زیرا که ما سخنگوی یک وزارت هستم، سخنگوی عمومی یا مرکزی امارت نیستم. در این باره اگر ذبیح الله مجاهد صاحب چیز بگویه خوب است. بسیار خوب، خیلی فرق نمیکنه. و اگر از این بگوییم که در بعض از محافل خوشی بخصوص عروسی یک ساز را کسی که عروسی می داشت چالان میکرد و این بعضا گفته میشه که وزارت امر بالمعروف میامد و اینا را هم سرکوب میکرد و میگفت که ساز نباید باشه. امی گپ سرکوب کردن این نادرست است، اما درباره ساز با شما بسیار خوب معلوم است. پیش از آمدن امارت اسلامی در یک تالار اگر عروسی می بود، امو تمام ساحه از امو صدای بلندش به تنگ آمده بود و بسیار جور بود به مردم و دیگه از شریعت هم جایز نیست. حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که الجرس و مزامیر و شیطان، ساز او سروز دا شیطان ټالی ده. و د دیگه حدیث به همین طور آمده که الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع. ساز و سروز نفاق در قلب یک مؤمن، یک مسلمان زرغون میکنه، طوری که آب گیا را زرغون میکنه. و همراه یک مسلمان مناسب نیست که چیزی در زندگی خودش باشه که او مخالف شریعت باشه. و در قرآن کریم هم در باره منع ساز آمده و من الناس من یشتری لهو الحدیث. لهو الحدیث با بعضی مفسرین معنایش ساز و سروز کرده و به همین خاطر از طرف وزارت امر بالمعروف هم گفته شده که ساز و سروز نباشه. خوب است.
یعنی سرکوب کردنشون حقیقت نداره. نه لطکوب است، نه زدن است از کسایی که در او محفل باشه و نه چیز دیگه است. آها بسیار خوب. خب ماجر صاحب، قسمی که از برنامه معلوم است مهمان و میزبان، ما هم یک مهمانخانه کوچک داریم، از اینا هم میشه که استفاده بکنین ماجر صاحب و از سوالات عمومی میگذریم. میایم سر سوالات شخصی اگر موافق باشین. مشکلی نیست. اگر در اول بگوین که در کجا جوانی و نوجوانی رو سپری کردین؟ داسې به ووایم که یو طرف ته وایم چې د خدای راضي یم چې داسې ژوند مو هغه ده چې کله په ښه او بد پوه شوی یم په جهاد کې داخل شوی وم. تر دې پورې چې مخکې مو که جهاد د اسلامي نظام د راتګ لپاره، اوس مو د اسلامي نظام د ساتنې لپاره تر دې اوسه پورې یعنې په دغه کې مصروف یو. خو بل طرف ته که ګورم چې په ښه او بد پوه شوی یم، نو له هغه راوروسته یا به مو د څنګ ملګری چېرته شهید شوی و، یا به د یو عام هېوادوال په کور چاپه لوېدلی وه، یا به یو چېرته بمبار شوی و. نو یو طرف ته که ګورم له زندګي او له ژونده په هغه برخه کې ښه خاطره نه لرم، ځکه ټول مو په داسې وختونو کې تېر شوي چې د هېوادوالو او د مسلمانانو د غم، د خفګان، دغو خبرونه به مو اورېدل. خو بل طرف ته که ګورو چې دا ژوند مو په عبادت کې تېر شوی، بیا ډېر خوشحاله یم. له خدای راضي یم چې په داسې یو ټولنه کې پیدا کړی یم چې هغه یو اسلامي ټولنه او بیا یو مجاهده ټولنه چې تل یې اسلام دښمنه خلکو ته داسې ځواب ورکړی چې هغوی ته درس پیدا شوی ده. نو ژوند مو ټول په سختۍ کې تېر شوی، خو راضي یم، ډېر ترې راضي یم. د خوند ژوند مې و. خب بسیار خوب. در کجا تولد شدین؟ در کدام ولایت افغانستان؟ دا چې لومړی د پیدایش وخت مې په هېواد کې نه ده شوی، ځکه د روس د اشغال په وخت کې افغانان ډېر مهاجر شول، موږ هم هجرت کړی و. نو پیدایش مو له هېواده بهر په پاکستان کې شوی ده. خو د اسلامي امارت د تېرې واکمنۍ وروستی کال و چې بیرته هېواد ته راغلو، او له هغه راوروسته بیا چې کله د غربیانو په وړاندې مبارزه بیرته را ژوندۍ شوله، او موږ هم په اولو 3-4 کلونو کې، خو واړو غالبا 4م کال و که 5م کال، 16 کاله مې عمر و. نو له هغه راوروسته بیا تر پایه پورې همدلته. بسیار خوب. پیش از تحولات هم با امارت اسلامی همکاری داشتین دیگه؟ و تقریبا 18 کاله مې کېږي، دا مې 18م کال ده چې د اسلامي امارت غړی یم، او دا مې د افتخار هم ده چې د داسې یو چا سره تړاو لرم چې ټول اسلامي نړۍ پرې ویاړي. بسیار خوب. در کدام بخش‌ها همکاری داشتین اگه ایره بگوین؟ دا چې لومړی کلونو کې ضروري دا وه او مناسبه دا وه چې هر سړی باید وسلواله مبارزه وکړي. نو تقریبا 14 کاله زه د اسلامي امارت په لیکو کې د یو نظامي مجاهد یو وسلواله مبارزه مې کړې وه، او په وروسته 2 کلونو کې بیا له نظامي مبارزې سره سره فرهنګي فعالیت مې هم کاوه. خو په آخرو 2 کلو کې چې فتح راځي، په دغو 2 کلونو کې چونکې هغه فرهنګي مبارزې کې زموږ کار چې و هغه د لاسته راوړنې نه ډک و، نو دې له امله ډېره توجه مو هغه ته وکړله، او بیا وروستی 2 کلونو کې په فرهنګي ډګر کې مو کار کاوه. خو له فرهنګي ډګر کې زما د ژوند هغه چې زه به پرې ویاړم او ډېر به یادوم، په څرخ کې موږ د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې موږ یوه مشاعره جوړه کړې وه چې د تېر ټوله اداره یې چلنج کړه. هغه دا چې هغوی له مشاعرې وروسته ځینې کابل میشتې هلته راغلي وو، هغوی ورغوښتي وو، کورنۍ چارو دغه وخت وزیر مسعود اندرابي ورته ویلي وو چې که زه په دغې مشاعرې باندې خبر وای ما بمباروله. دا چې دوی بمباروله دوی ته ډېر ستر هدف و، یعنې دوی ډېر په زیان وو، دا زما په ژوند کې ډېره ښه وه. خو او د هغوی دښمني له ملت سره ډېره ښه واضحه کوي
چې په دغه مشاعره کې د اسلامي امارت غړي به ټول 100 کسه او مشاعرې ته سلګونه خلک راغلي، نو ټول عام هېوادوال وو. نو دوی ټول عام هېوادوال بمبارول، د عامو هېوادوالو سره دښمني له دې نه ښه واضح کېږي. خو زما په ژوند کې دغه فرهنګي ډګر کې غټه لاسته راوړنه ځکه ده ټول تېر نظام یې چیلنج کړ، او په هغه وخت کې دوی خبر نه وو پرې. موږ دومره یوه ستره غونډه رابللې وه او دوی پرې خبر نه وو چې دا څنګه وه. بسیار خوب. در چندین سال که با امارت بودین سختی های خود داشت، از خاطره اگر بگوین که از بخصوص از جنگ چی خاطرهایی دارین؟ جنگ نه عموما ښه خاطره نه وي، خو کله چې د اسلام او د کفر جنگ وي نو بیا له جنگ نه هغه ښه خاطره وي چې کله په یو جنگ کې ډېر کفار ووژل شي، ستا دا ښه خاطره وي. زه د خپل ژوند ډېرې خاطرې لرم په دې کې، په ډېرو کمینونو کې مې برخه اخیستې چې په هغې کې اشغالګرو ځواکونو ته تاوان رسېدلی وي، زیان رسېدلی وي. خو یوه خاطره چې تقریبا 2009 کال به و یا 10 کال 2010 به و غالبا، موږ په مازدیګر مهال کې د امریکا د بهرنۍ عسکرو، دا معلوم نه و چې امریکایان به و که څوک، د بهرنۍ عسکرو په یو څه ټانګونه وو زموږ سیمې ته راغلي وو، په هغو مو برید وکړ. نو 3 ټانګونه یې داسې وسوځېدل د اور په لمبو کې چې له لرې نه خلکو دا فکر کوو چې دا د تیلو ټانکرو اور اخیستی، یعنې داسې وسوځېدل. او یو عسکر هم ترې راکته نه سول، ټول عسکر هملته په هغه ټانګونو کې وسوځېدل. دا زما د ژوند ښه خاطره ده. بسیار خوب. اگر از عروسی بگوین که عروسی کردین بر فعلا خانم فرزند دارین؟ و 3 مې زامن دي، یوه مې لورکۍ ده. آها بسیار خوب. یک عروسی کردین؟ و آها. و تصمیم دیگه شو نیسته؟ روز خواهی تصمیم نلرم، راتلونکی که بگور. بسیار خوب. قسمی که از نامتان معلوم میشه بخصوص از تخلصتان مهاجر، نیک هجرت را زیاد دوست دارین مهاجر صاحب؟ دا چې مخکې ما ویلې چې موږ هجرت کړی وو، خو نبی علیه صلات وسلام مهاجر تخلص وو، د هغه له وجې نه مو هم بدل کړی نه ده. که څه هم زما نوم کې داسې یادېږي، خلک دا فکر کوي چې زما نوم به عاکف وي او تخلص به مو مهاجر وي، خو نه، بلکې دا دواړه مستعار نومونه دي، یا دواړه به داسې ووایم چې زما خپل نومونه نه دي، هغه اسم محضه. نو چونکې تیر وخت کې موږ مجبور وو په خپل نوم باندې مو ځان نه وای ښکاره کړی، ځکه چې تېره اداره داسې وه چې دوست و دښمن یې نه پېژانده. که به یو طالب د دوی په خلاف باندې و، دغه ورور، دغه پلار، دغه د تره زوی، هغو ټولو ته مشکلات جوړول. موږ مجبور خپل نوم مو بدل کړی وای. هلته مو نوم عاکف کړی و او تخلص مو ورسره مهاجر و. حال دا چې دا دواړه یو هم زما خپل نومونه نه دي، نو دواړه مستعار دي. خو د مهاجر مې ځکه ځان سره خوښ کړی چې د ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله، نو په دغه کې یعنی له مسلمان سره لازمه دا ده چې هغه هجرت وکړي، خو هجرت عن الخطایا، هجرت عن المعاصی، هجرت عن المنکرات. نو د دې لپاره مې دا ځان سره اوس هم پرېښی که الله تعالی د دې په وجه ما ته توفیق راکړي چې له منکراتو نه لرې پاتې شم، چونکې د اسم لپاره په مسما کې ډېر اثر وي، د دې لپاره مې پرېښی. آها بسیار خوب. مهاجر صاحب، بر فعلا سخنگوی وزارت امر بالمعروف هستین، محافظ هم دارین با خود؟ نو دا چې نظام اسلامي ده او تر ډېره حده پورې په هېواد کې امنیت ده، ضرورت هم نشته محافظ ته. همدا اوس چې زه له وزارت ته دلته راغلی یم، محافظ هم نشته راسره، او اوس خو چې راغلی یم وسله هم نشته راسره، ان یوه توپانچه هم نه لرم. او دا ویاړم په دې باندې چې الحمدلله په هېواد کې مو داسې امنیت ده چې د یو مهم وزارت ویان ځان ته د وسلې ګرځولو اړتیا هم نه ویني. که څه هم عام وخت کې به راسره یې، خو یعنې دا اوس چې زه دلته وزارت دلته راغلی یم، یو عادي توپانچه مې ویلې چې نشته راسره، نه مې ده راوړې. نو دا زما لپاره ښه خبر ده چې زموږ به عام هېوادوال څومره د امنیت احساس کوي، چې د حکومت خلک دومره د امنیت احساس کوي، عام خلک به څومره د امنیت احساس کوي. به خاطر این سوال را کردم که یک موقف بزرگ را دارین
گفتم شاید حتما یک دو محافظ خو همراهتان باشه. اوس په هیواد کې آن وزیران په یو موټر کې ګرځي، نو موږ لپاره خو بیخي ضرورت د دې نشته. که څه هم ځینې وخت را سره یې ملګري مجاهدین را سره یې، خو د محافظ په نوم باندې خو زه کله هم مجاهد ته بیا نه ګورم چې دا زما لپاره محافظ یا ساتونکی. ملګرو نوم ورته کارو او ګرځو سره. آها، اگر از این موقف بگوییم که سخنگوی وزارت امر بالمعروف بودن چی سهولت‌هایی داره؟ دا چې په نظام کې امر بالمعروف وزارت یو مهم وزارت، او بیا چې د دغه مهم وزارت لپاره اسلامي امارت موږ ته د ویاندوی ویاړ را بخلی، دا زما لپاره افتخار ده چې د داسې مهم وزارت زه ویاند مناسب ګڼلی یم، او دا زما لپاره ډېره ښه ده. آها، اگر از حکومت قبلی بگوییم که گاه گاه کابل هم می آمدین؟ و کې تقریبا له فتح 3 کاله وړاندې یو ځل کابل ته راغلی وم، او له هغه نه وړاندې هم څو ځله راغلی وم، خو له دې 3 کلونو وروسته بیا نه وم راغلی. آها، اگر از احساستان بگویین که او وقت می آمدین چی احساس داشتین و حالا که آزاد می گردین چی احساس دارین؟ ډېر توپیر لري. کله چې زه لومړی ځل کابل ته راغلم په لومړۍ شپه باندې چې کله له موټر نه کته سولو، بیخي زما په ژوند کې عجیبه راته ښکارېدله. یعنې موږ دا تمه نه کوله چې موږ د ژوندي یو کابل د اسلامي امارت لاس ته ولویږي. زموږ په ژوند مو دا تمه نه وه، ځکه ډېر حالتونه بدل سره راتله. هره شیبه د دې اټکل کېده چې سړی کېدای شي ژوند له لاسه ورکړي. په هماغه شیبه مې ملګرو ته ویلې چې ټول باید د شکر سجده ادا کړو. په سړک باندې چې څنګه کته شولو څو ملګري چې وو ټولو د شکر سجده وکړله، نو ډېر توپیر یې درلود. آها، بسیار خوب. اگر از این بگویین که دلیل از این چیز که زیاد توجه وزارت امر بالمعروف بالای خانم ها است؟ نه داسې نه ده. ډېر توجه زموږ عموما د ټولنې په اصلاح ده، هغه که د ښځینه برخه کې او هغه که د نارینه‌و برخه کې، یو برخه مو هدف نه ده. آها، بسیار. وزارت امر بالمعروف آیا با پتلون و درشی مخالفت داره؟ نه، چون که په افغان ټولنه کې خپله اکثر خلک دا خوښوي چې هغه د لباس د هغوی عادي دغه د افغانانو کالي چې کوم دي دغه دي، که نه نور موږ مخالفت نور سره لرو. آیا این گپ هم خیلی واقعیت داشت که میگفتن وزارت امر بالمعروف امر کرده که کارمندان دولتی باید با پیراهن تبان و ریش بانن وارد دفتر خود شوه؟ د کالی په اړه باندې نه دی ویل شوي، د ګیرې په اړه باندې مو توصیه کړې وه دولتي کارمندانو ته. دا په ډېرو نظامونو کې داسې یو څه وي چې یو خاص څه د یو دولتي کارمند لپاره لازمي وي، خو موږ هم د ګیرې توصیه ورته کړې، چونکې ګیره پرېښودل یو سنت نه بلکې یو واجب عمل ده. موږ په اسلام کې هیڅ پیغمبر، هیڅ صحابي، هیڅ تابعي، هیڅ تابعي، هیڅ امام د دین داسې نه لرو چې هغه دې ګیره یا کمه کړې وي او یا ډېر خیلي، بلکې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امر په دې باندې ده: خالف المشرکین اوفر اللحا وحف الشوارب. تاسو له مشرکانو سره مخالفت وکړئ، یعنی ګیره خیل او ګیره پرېښودل دا د مشرکانو عمل و، خو موږ دا نه وایو چې که چېرته یو چا ورخیله یو چا کمه کړه مشرک ګرځي، داسې نه وایو، خدای مه کړه چې داسې وایو. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له حدیث دا معلومیږي چې دا عمل د هغو او تاسې وایي ورسره مخالفت وکړئ. اعف اللحا وحف الشوارب، یا تاسې ګیرې پرېږدئ په د حدیث کې راځي، او بریتونه لنډ کړئ، کم یې کړئ. نو داسې هم نه چې له کمونیستانو یا د نورو غوندې بریتونه دلته کته پراته یو ډول هغې، نو په دې حدیث کې امر په دې باندې راغلی ده چې بریتونه کم کړئ او ګیرې پرېږدئ. آها، کدام فرمان درباره موی هم دادین؟ نه، هیڅ داسې فرمان څه نه دی راغلی، بلکې دا محض تبلیغات او پروپاگاند. مهاجر صاحب، بعض از ویدیوها برآمده بود در صفحات اجتماعی که خود مجاهدین موهای بعض از دیگر مجاهدین کم میکردن. این چی دلیل بود؟ آیا واقعیت داشت یا خیر؟ و کې د امیرالمؤمنین حفظه الله ورعاه له لوري نه د مجاهدینو لپاره ویل شوي چې هغوی څڼې په هغه اندازه باندې پرېږدي کوم چې واقعي سنت. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 3 ډوله څڼې پرېښي: لمه، جمه، وفره، تر دې غوږونو نرمي پورې راکت
تر دې اوږو پورې، دا سنت او له دې څخه اضافه پرېښودلې دا بیا مشابهت له ښځو سره هم ده. نو د دې له وجې نه د امیرالمؤمنین حفظه الله ورعا فرمان و، همغه فرمان تطبیق په اړه باندې د امر معروف وزارت مجاهدینو ته دا ویلي دي چې څڼې مو باید له اوږو نه کته نه وي. آها. و برفعلا کارمندان وزارت امر بالمعروف که هست که نو استخدام میشن به خصوص اینا یک درس هم برشون داده میشه؟ وکې موږ خپلو محتسبینو لپاره د اصلاح او تربیت په نامه باندې بیل یو ریاست لرو او هغه په ولایتونو کې او په مرکز کې د محتسبینو د اصلاح لپاره سیمینارونو برنامې لري، سیمینارونه ورته جوړوي او د رئیسانو لپاره هم موږ سیمینارونه دایر کړي دي. نو د هغوی د درس لپاره د هغوی تربیت لپاره موږ ځانګړی ریاست لرو. آها. و در اوایل هم دیده میشد که در بعض از وزارتخانه کارمندان وزارت امر بالمعروف بود که برای یک 15 دقیقه در اخیر تبلیغ میکردن. برفعلا هم میکنه این کارا؟ دعوت ارشاد په نام باندې یو لوی ریاست د اسلامي امارت له لوري څخه جوړ شوی، چان زموږ په وزارت کې هم دغه ریاست شته، یو څانګه لوی ریاست د په ټولو وزارتونو کې دغه ریاستونه شته. هلته کارمندانو ته د ورځې 10-15 دقیقې د هغوی د عقیدې د جوړونې او د هغوی ته د لمانځه او فرایضو، واجباتو، مفسداتو، مکروهاتو، مستحبات د هغو د ښودنې، نورو د دینی احکامو د ښودنې په اړه باندې هغوی ته درس ورکول کیږي. آها، بسیار خوب. یک ویدیو چند وقت پیش برآمده بود که باریان سعید حتما یک شناخت شاید داشته و میشناسینش. در پارلمان اروپا فکر کنم که بود، از حق خانم‌ها دفاع کرد. چی گفتنی دارین برای از اونا واقعیت از دل از این خانمایی که در اینجا هست میایه؟ نه کله هم نه، بلکې هغوی غواړي چې د نورو په لمسون باندې زموږ باعفته باعزته افغان مسلمان خویندې هغه څه ته وهڅوي چې د دوی ژوند د داریانه سعید په اړه باندې تاسو اورېدلي چې یو وخت هغې جامو ته مو وراچولو، یو ډول جامې وې، تاسو به اورېدلي، هغه ویډیو به مو لیدلي په هغه وخت کې. نو هغوی له افغان فرهنګ، له افغان کلتور، له افغاني عنعناتو څخه ډېر لرې دي او کله هم نه غواړي چې په واقعي د افغان خویندو له حقوقو څخه دفاع وکړي، بلکې تاسو ته ښه معلومه ده چې دلته یو څو نامنهاده ښځې وې چې هغوی د افغان ښځو په نامو باندې له غرب او له نورې نړۍ څخه پیسې راټولولې، خو خپله یې ټولو باندې خېټه اچولې وه. کوم حقوق دوی افغان خویندو ته ترلاسه کړي دي چې اوس هغو دعوه ورته کوي، غیر له هغې نه چې د هغوی په زندګي کې به یې مداخله کوله او د یو خانواده کې یو کور کې به یې تفریق مابین د ښځې او د میړه کې راوست او یو فامیل به یې تباه کاوه، له دې نه بغیر بل څه خو نه لري. آها. خب خیر، از این گپا میگذاریم. از این بگوین که از فامیل دیگر کسا هم هست که در با امارات همکار بوده باشه یا برفعلا هسته؟ وکې لله الحمد زموږ کور داسې و چې لکه د مجاهدینو مرکز چې وي، ډېر به خلکو به دا ویل چې هره شپه کیدای شي ستاسو په کور باندې چاپه یوه ورځ ولویږي. تاسو کور کې مجاهدینو رفت آمد بیخي ډېر زیات ده. نو له همغه امله د مجاهدینو سره د ټولو ورونو همکاري و، مینه او محبت دا و او زموږ په خپل فامیل څخه مې اوس په نظام کې څوک دننه کار نه کوي، خو د تره زامن او د تره لمسیان مو یا نور د اکا زامن مو دا شته په نظام کې کار کوي. آها، بسیار خوب. اگر از شوق هم بگوین که مردم افغانستان بسیاریش یک شوق داره یا شوق پرنده را داره، مقصد یک شوق خودت یک شوق داری مهاجر صاحب؟ نه یعنی دغو شیانو سره شوق نه لرم، چون کې د جهاد پر وخت مو ډیر څه چې استعمال کړی ده د جهاد لپاره موټرسایکل ده او ډیر راته ګران هم ده. کله مو چې څو ورځې وړاندې په د استقلال لمانځ غونډه کې جشن کې چې کوم باګرام کې و، چې کله مو موټرسایکل باندې سترګې ولګېدې ان سترګې مو پرې ایښې شوې او ډېر جالب راته ښکاره شو چې هغه د دوستم خبره راته یاده شوله چې هغې یو وخت ویلې وایي څو موټرسایکل سپاره راغلل او
ټانګونو تیارو د دغو خاوندانو ته یې ماتې ورکړله. اگر برات کسی یک دو انتخاب بانه یا موتورسایکل انتخاب کنه یا یک موتور زری باشه کدامش انتخاب میکنی ماجر صاحب؟ زری موټر سره چندان مینه نه لرم. شاید موټرسایکل انتخاب عجیب است. ځکه زری موټر د دې لپاره مخکې خلکو ګرځول چې هغوی د خطر احساس کوو او اوس موږ باید داسې څه ونه ښیو چې موږ د خطر احساس وکړو، بلکې په هره سیمه کې موږ باید دا وښیو چې امنیت ده. ځینو غونډو کې زه چې کله هلته موجود یم او د غونډې ترتیب را له غاړې وي نو زه کوشش کوم چې د غونډې د ټول ځای څخه مجاهدین وسلوال هغه لرې سي، بهر ودرېږي، ځکه موږ باید ولس ته د امنیت او د اطمینان احساس ورکړو. موږ باید خلکو ته داسې وښیو چې دلته هر څه اوس په امن دي. نو زری موټر هم داسې یو څه نشاندهي کوي لکه د امنیت د خطر احساس چې کېږي. نو کېدای شي موټرسایکل خوښ کړم. بسیار خوب. بر فعلا هم موتورسایکل داری؟ اوکی موتورسایکل لرم او ځینې وخت پې ګرځم هم. دلیل از این چیست ماجر صاحب که زیادی از مجاهدین به موتورسایکل زیاد شوق علاقه داره؟ دا چې په تیر کې په عامو لارو باندې گشت و گذار یو څه سخت و او موټرسایکل هغه څه و چې په پوله هم ته په عامه لاره باندې هم ته په هر رقم ساحو باندې گشت و گذار کوو. نو د دې له وجې نه زیات مینه له موټرسایکل سره او رسېدلو کې بیا چې یعنې څومره زر سړی پرې رسېده په خامو لارو کې خو له موټر نه په موټرسایکل باندې سړی زر رسېده خپل منزل ته خپل هدف ته. نو د دې له وجې موټرسایکل یو ښه مرکب ګرځېدلی و د مجاهدینو لپاره. نو د دې له وجې له هغه څخه استفاده کوله. بلکې زه داسې ویلی سم چې په مخکینیو جهادونو کې څومره د اس رول و په اوسني جهاد کې د موټرسایکل تر هغې زیات رول و. آها و موتورسایکل های مجاهدین که میبینیم در پایینش یک کمپل هم میباشه و وال بیخی مود شده دیگه کسا هم یک کمپل مندازه هیچ چی گپ داره. دا چې مجاهدینو به ډېر لرې سفرونه پې کول. ما خپله مثلا له یو ولایت نه بل ولایت ته بل ولایتان دي 2 ولایتونه 3 ولایتونه سفر مې پې کړی او خلکو به مجاهدینو به پې کول. نو د دې له وجې په لرې سفر کې هغه بیا کمپل سره یو څه راحت وي، د دې له وجې نه به کمپل استعمال کوو. او بله دا چې مجاهدین په داسې حالت کې وو چې دا نه وه معلومه شپه په دشته کې راسي، په یو جومات کې راسي، په یو پټي کې راسي. نو هغه کمپله داسې وه چې د ورځې لپاره که ورته توشک وه د شپې لپاره بیا بړستن هم وه او توشک یې هم وه. نو د دې له وجې نه ښه وه کمپل په وخت کې استفاده کوله. خو اوس هغه خلکو کې یو موډ غوندې ګرځېدلی. بسیاری از هموطنان ما رو میبینیم که مجاهد هم نیست اما کمپل مندازن. بسیار خوب. اگر ازی بگوین کدام وقت هم احساس کردین که در جنگ بوده باشین و یا دستگیر شده باشین بگوین که دیگه زندگی شاید ختم شوه این نمیشه؟ موږ په لوګر ولایت کې یو ځل په بمبار کې راګیر سولو. زه هم یو بل زما ډېر نږدې ملګری اوس شهید الله د شهادت قبول کړي. نو زه هغه له یوې ونې لاندې ناستو، هلیکاپټر راغله او څو ونې وې د هغو منځ کې ناستو. دا ونې داسې د آباد سره وویلې او په سر باندې زموږ ودروله. موږ د هلیکاپټر لاندې راغلو، هغوی دا خوا او دا خوا کتله. نو په دغه وخت کې ما داسې پورته ورته کتل او په دې انتظار وم چې اوس به مو ولي او اوس به مو ولي او فکر مو دا کوه چې کېدای شي له دې وروسته نور ژوند ونه کړو. نور ډېر ځایونه داسې هغه شوي دي خو دغه حالت بیخي داسې و چې یقین مو چې کېدای شي له دې وروسته نور ژوند ونه کړو. اگر از خانه بگوین که زیاد در خانه نرم خوی هستین و یا جدی می باشین در بین فامیل؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده چې ستاسو نه غوره هغه څوک ده چې له خپل فامیل سره د ښو اخلاقو وي خاوند وي. نو هڅه کوو چې په سمه توګه باندې په ښه توګه باندې خپل کورنۍ سره ژوند وکړو. او که چېرته یو سړی له خپلې کورنۍ سره بد اخلاقي کوي، بد چلند کوي، تندرویي کوي، نو خپل ژوند هم خرابوي، د هغو ژوند هم خرابوي. او که چېرته په ښه توګه باندې د هغوی اصلاح هم غواړي، د کورنۍ اصلاح هم غواړي، نو بیا هغه داسې چې ژوند هم ښه اصلاح هم راغلي، ته څه غواړې هغه هم ښه وي.
آها، با وجود قدر مسئولیت های زیاد چقدر وقت با فامیل میگذرانین؟ نو دا چې موږ تقریبا سهار 8 بجې یا څه باندې 8 بجې له کوره وځو وزارت ته ځو، کله 8 بجې شپې، کله 7 بجې، کله 9 کله 8 نیمې داسې بیرته راځو. نو ډېر وخت مو هلته وي، بلکې نو د ورځې چندان نه خلاصېږو. ماښام چې راشو هم ستړي یو، ټوله ورځ مو کار کړی، خسته یو یو څه. نو په اوس وختو کې خو ډېر خلاص نه یو. او مخکې به چې کله کور ته تللو نو د ورځې خو به خیر بیا هم یو څه په راحت باندې تلو، خو د شپې به که کور ته تلو د دې ویره به وه، هر سړي به کوشش به یې کاوه مجاهدینو چې پټ کور ته لاړ شي، څوک یې ونه ویني، ځکه که یې څوک یې وویني کیدای شي خطر ورته پېښ شي. باز در کارهای خانه هم گاه گاه کمک میکنید؟ هو ولې نه، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به له خپلو مېرمنو سره د کور په کارونو کې کومک کوه، همکاري به یې کوله. نو موږ هم چې وس یې کوو ولې نه، چې یو په ځای باندې. آها، بسیار خوب. به عنوان آخرین سوال، پلان های وزارت امر بالمعروف چیست بر آینده؟ دا چې عموما زموږ د ټولنې اصلاح دنده او مسئولیت مو ده، نو په راتلونکي به مو هم هڅه او کوشش دی چې په ټولنه کې هغه ډول اصلاح راولو څه ډول چې د شریعت غوښتنه ده او په همدې به متمرکز وي. آها، بسیار خوب. مهاجر صاحب از چیزا هم استفاده بکنین و میریم سر گیم هسته. ما فقط نامش میکنیم، شما فقط برش هر گفتنی را که دارین بگوین. خب گپ است؟ آها، در اول سخنگوی امارت اسلامی ذبیح الله مجاهد، هغه څوک چې زما په ژوند کې په فرهنګي برخه کې زما ډېره همکاري کړې او ډېره ښه لارښوونه یې راته کړې، او اسلامي امارت څه چې بلکې په ډېرو هیوادونو کې به داسې یو ویان نه وي. درباره اشرف غنی چی فکر میکنین؟ هغه څوک چې تر پای د افغانانو په وژلو باندې ټینګار کوو او غوښتل یې چې د واشنګټن امنیت ټینګ سي او د افغانانو امنیت خراب شي، او هیڅ ورته د افغانانو وینې ارزښت نه درلوده. بر مجاهدین حال که هسته، بر فعلا در کابل و یا در بعض از ولایات که هستن، چی گفتنی دارین برای از اونا؟ هغه څوک دي دغه مجاهدین چې همدا اوس یا په کابل کې یا په نورو کې چې ټوله ورځ یې ستړي وي، خو د هیوادوالو د امنیت لپاره یې هڅوي، نو ورته لار وینا مو دا ده یا مو ترې غوښتنه دا ده چې خپلو کارونو ته نور هم متوجه سي، چونکې 20 کاله موږ د دغه ملت په خاطر باندې هرې قربانۍ ته وړاندې سو، اوس هم باید چې د ملت د امنیت په خاطر باندې قرباني ورکړو. آها، بر وزیر صاحب وزارت امر بالمعروف چی گفتنی دارین؟ د امر بالمعروف وزیر صاحب ته به زه وینا نه لرم، بلکې ټول وخت هغه دا هڅه کړې ده چې که زه یم د وینا په برخه کې باید چې داسې وینا وکړم شریعت مو هم تر پښو نه لاندې کړی او د خلکو آزار مو هم نه کړی، خلکو زړونه مو هم نه ځورولي، او خپلو محتسبینو ته هم په هره وینا کې همدای چې تاسو د ملت ځورونې نه ډېر لاس واخلئ. نو که چېرته مې وینایي ورته همدغه به مې وینایي ورته چې په خپلو ویناوو کې نور هم تمرکز په دې باندې وکړي لکه څنګه چې اوس کړی، چې محتسبین دې ته وهڅول شي چې کوم مسلمان ترې ونه ځورېږي. مهاجر صاحب، من منتظر از این بودم که شاید درباره امتیاز یا معاش هم برش کدام پیشنهاد بکنه. زما په ژوند کې معاش مهم نه ده او کله مې هم دا فکر نه ده کړی چې یو چېرته کار وکړم هلته د معاش زما زیات وي، بلکې هدف مو مسئولیت سمه توګه سرته رسول او د ملت ته خدمت کول دي. کله چې د یو سړي خدمت هدف وي هغه بیا د معاش په قصه کې نه وي، خو وکې وزیر صاحب بیا هغه څوک ده چې په کله هم مطلب چې زموږ ضرورت وي هغه یې راپکړی ده او په دې برخه کې ډېر ترې خوشحاله وي. آها، بسیار خوب. خو کاش چې دا خبرې زما هغه وانه وري، یعنې دغه لپاره مې نه دي ویلي. بسیار خوب. با زلمه خلیلزاد چی گفتنی دارین؟ زلمی خلیلزاد لپاره به زه څه نه وایم، اشرف غني څو ورځې مخکې ګیله کړې وه هغه زما سرسخته دښمن ده. خو داسې به ووایم چې که څه هم اوس افغان نه یادېږي، په اصل کې افغان ده، خو دغه کوم چې د مذاکراتو برخه وه
تر پایه پورې هغه په داسې توګه باندې پر مخ یوړل سوله چې خپلو عسکرو ته هم نجات ورکړ او افغانانو ته هم دغه مذاکراتو په پایله کې یو سرتاسري امنیت ترلاسه شو او دلته نور اشغال ختم شو. نو که چېرته یو څه ورته وایم داسې به ووایم چې له دې وروسته دې هم کوشش وکړي چې د امریکا لاس ونیسي چې په افغانستان کې مداخله ونه کړي. بسیار زیاد تشکر مهاجر صاحب که در برنامه آمدین و افتخار بخشیدین بر ما. تاسو هم ډیره مننه. کورموده. سلامت باشین. اگر کدام پیام دارین کمرای ما در خدمتتان است مهاجر صاحب. پیام مو دا ده چې د امرالمعروف په وړاندې خلک دښمنان ډیر تبلیغات کوي. هیوادوال دې مطمئن اوسیږي چې موږ ته د مسلمانانو خاص کر د افغانانو عزت او د هغوی شخصیت ډیر مهم ده. هیڅ مو هدف دا نه ده چې د یو معروف کار په اقامې باندې دی یو مسلمان وځورېږي، بلکې مخکې ما ویلې چې زموږ وزیر صاحب ډیر تمرکز په دې باندې کوي چې د هیوادوالو عزت وساتل شي، د معروفاتو اقامه مو شي، د منکراتو ازاله مو شي، د خلکو عزت هم وساتل شي. نو خلکو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ستاسو عزت او شخصیت تر پښو لاندې کولو اراده نه لرو. د دښمنانو په تبلیغاتو باندې مه غولېږئ، بلکې که چېرته په کوم ولایت کې اوازه داسې شي چې یو څوک زورول شوی، وزیر صاحب اول ماته دا وایي چې ته له رئیس سره خبر وکړه چې زموږ له ادرسه خو به داسې څه نه شوي، کوم محتسب خو به داسې څه نه کړي. که بیل فرض شوي سمدستي وایي چې محتسب منفاک هم کوي او محکمې ته هم معرفي کوي. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. بیننده های عزیز، وقت هم یاری نمیکنه که از زیادتر با مهاجر صاحب بشینیم و قصه بکنیم. امیدوارم که از برنامه شما هم لذت برده باشین. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. شما را به الله پاک میسپاریم.